سل کاله وړاندې یعنې 1921 میلادي کال نړۍ د سترو جنګونو شاهده وه. یوازینی ملک چې د دا ډول قصو څخه لرې او ارام حالات یې درلوده امریکا وه. په داسې حال کې چې نړۍ د سترو بحرانونو لور ته روانه وه چې د دې څخه یوازې یوه لویه وجه امریکا صنعت د پراخېدو په حال کې و. چې په لږ وخت کې د نړۍ په کچه یو قدرتمن طاقت په شکل رامنځته شو. اروپا د دې سترو جنګونو اصلي تمځای ګڼل کېده. دوهمه نړیواله جګړه د دې لامل شوه چې امریکا صنعت نهایي حد ته ورسېد. د ځینو پخوانیو څېړنو پر بنسټ امریکا او روسیه ابرقدرت هیوادونه ګڼل کېده، خو تازه امریکا او چین دواړه هیوادونه یو له بل سره د اقتصاد په ډګر کې د یو بل سره مقابلې په حال کې دي. دلته زما هدف د هیوادونو پیژندنه نه، بلکې په 2021 کال کې کوم هیواد به ابرقدرت وي. اصلا ابرقدرت یعنی څه به وشي چې یو هیواد د نړۍ په کچه ابرقدرت شي. کارپوهان په دې نظر دي چې هر هغه هیواد پیاوړی فرهنګ او خاص اقتصادي سیستم ولري او د ډیپلوماسۍ له مخې په ټوله نړۍ کې ستر اغیزه ولري، ټکنالوژي پکې په لوړه کچه رسېدلې وي او د دې ترڅنګ یو پیاوړی پوځي ځواک درلودونکی هیواد وي. د دې ټولو ځانګړنو په نظر کې نیولو سره یو خاص ابرقدرت هیواد بلل کیږي. اصلي قصه د نړیوال جنگ څه کېدلی شي؟ په ټوله نړۍ کې د خپلو کړنو اغیز په نورو غورځولو ته نړیوال جنگ ویل کیږي. په داسې حال کې چې په اوس وخت کې امریکا او روسیه یو له بل سره رقیب ګڼل کیږي. خو تازه ځینو څېړنو دغه دعوه رد کړې او زیاته کړې ده چې روسي یوازې په پوځي برخه کې د امریکا سره مقابله لري، خو اما د اقتصاد له نظره په ډیره کچه د امریکا وروسته پاتې. چین هیواد برعکس حالات درلودونکی دی، پوځي برخه یې ډیره کمزوري خو اما اقتصادي سیستم یې په لوړېدو په صورت کې دی. خو اما روسیه بیا د اروپا سره په یو نقش کې قرار لري. چین بیا یوازې په اسیا لویه وچه کې د اقتصاد په لحاظ ستر نقش درلودونکی دی. دا چین ټکنالوژي په لوړ سرعت سره د یو کېدو په حال کې ده. تر یو څه حده یې د امریکا سره د اقتصاد په نړۍ کې مقابله شروع کړې، خو اما د علم او پوهې پر اساس بیا امریکا ستر نقش په نړۍ کې لري. د لوړو زده کړو لپاره د چین، روسي او نورو هیوادونو وګړي د تحصیل لپاره ورځي. تازه د نویو پایلو په نتیجه کې روسي کال نه بلې ته اقتصاد د راښکته کېدو په حال کې دی او د چین اقتصادي مسیر د پورته کېدو په حال کې دی. اوس وخت کې د ابرقدرت لپاره یوه بله اماده وړاندې شوې. په 2021 کال کې هغه هیواد ابرقدرت دی چې په ستره کچه فعاله ټکنالوژي ولري، تر دې چې نظامي برخه یې باید هم ټکنالوژیکي بڼه ولري. تازه په اوس وخت کې د ټکنالوژۍ له پلوه امریکا په ټوله نړۍ کې لومړی مقام لري، خو اما ښکاره نه ده چې په راتلونکو 100 کلونو کې کوم هیواد به ابرقدرت وي. یوه خاصه مفکوره په نړۍ کې موجوده ده، هغه دا چې هر یو هیواد باید مختلف نژادونه ولري. په نړۍ کې د ستر قدرت په شکل به رامنځته شي. که چیرته موږ د امریکا اوسیدونکو ته ځیر شو وبلیدل شي چې مختلف نژادونه پکې ژوند کوي، دا د دې سبب شوی چې د اقتصادي مسیر د پراخېدو لور ته روان دی. خو که چیرته موږ چین ته ځیر شو 90% نژاد د چین اصلي اوسیدونکي چینایان دي. د مثال په توګه که چیرته 10 امریکایان په چین کې ژوند کوي نو په مقابل کې 25 میلیونه چینایان په امریکا کې ژوند کوي. که چیرته چین غواړي چې د نړۍ په کچه یو قدرتمن هیواد په توګه راڅرګند شي
نو په خپل هیواد کې د نورو نژادونو لپاره کار وکړي. یو څه چې د چین اقتصادي سیستم لپاره ستره ضربه ګڼل کیږي هغه دا دی چې د چین زیاتره اوسیدونکي کمونستان دي، په داسې حال کې چې نوره نړۍ کمونستي نه خوښوي. د چین لپاره یوه مهمه موضوع د ځوانانو هم ده، هغه دا چې په زیاته کچه عصري علومو د زده کړې او د ځوانانو لپاره باید په نوره نړۍ کې د ژوند د ملګري د پیدا کولو اجازه ورکړي، ترڅو د نژاد پر اساس ځینې توپیرونه باید رامنځته شي. امریکا د سیاسي وضعي پر اساس په ډیره کچه قرار لري، خو یوازې فقر او بیکوري پکې ورځ نه بلې ته د پورته کېدو په حال کې ده. د NPR یا نېشنل پبلک راډیو د یو څېړنې پر اساس هر کال په امریکا کې د بیکورۍ کچه 2% لوړیږي. تازه 50,000 وګړي د امریکا په داسې حال کې د ژوند ورځې شپې شماري چې هیڅ یوې د اوسېدو کور نه لري. امریکا د دې دومره پرمختګ سره هم ګڼې ستونزې لري. تر ټولو لوی مشکل همدا فقر او د وګړو بیکوري ده. د چین پر وړاندې یوه ستونزه د ابرقدرت کېدو هغه دا ده چې د چین نفوس ورځ نه بلې ته د پراخېدو په حال کې ده. ستاسې په ان 2021 کال کې کوم هیواد به ابرقدرت وي؟ حتما راته په کمنټ کې ولیکئ. ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.